د سیمې خوږو لیدونکو سلامونه. په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. د خلکو هیلې څه دي چې په راتلونکي کې به څه کیږي؟ دا تړون د عامو افغانانو لپاره څه معنا؟ آیا حقیقي سوله به راوړي؟ انشاءالله خبرې زموږ د افغانستان کې به د پای ټکي کې بدل شي او نور به دغه حالات انشاءالله چې دا کوم چې روان وو یا تېر شو دا به نور نه وي. موږ امیدواري دا ده چې حالات ښه ټول افغانانو دا هیله ده او دا تقاضا یې ده چې نور د جنګونو ستړي او سوله وکړي. زموږ د ټول همدا افغان د سولې لپاره ډېر امیدواره دی او جنګ دې وشي رنګ دې وشي ټول سوله غواړي. زما نوم اعظم دی. زه د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم. دلته په امریکا کې هغه سربازان چې په افغانستان کې په وظیفه اجرا کوي د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره تللي دي. د دې خلک او د دې کورنۍ خوشحاله دي چې د هغوی د کورنۍ غړي بېرته راوګرځي او خپل وطن ته راشي او د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. Well, if American troops leave Afghanistan, I would certainly hope that works out the best for the Afghan people. I would hope that there's a way for the Taliban and the government to come to peaceful accommodations that leads for the betterment of everyone in Afghanistan, and that there's no need for further fighting, that they can work out their differences by compromise and each party giving a little and getting a little, and so that it leads to a bright future for everyone in Afghanistan. In the United States, we've spent a lot of blood and treasure over the last 19 years there, and it can't just be for nothing. We can't just walk away and let it deteriorate and revert to its prior condition. زه د یوې افغاني په توګه چې اروپا کې ژوند کوم سوله تر هر څه خپل وطن لپاره مهمه ګڼم. چې زموږ وطن د لیدلې خلک او له دې بدرنګو سیاستونو ستړي دي. له دې تړون وروسته د افغانانو هیله دا ده چې په خپل کې سره کښېني او د سوله په ژوند کې عملي کړي.